درود دیوی سلام دیوی پنام دا محمد مدام بیم غلام دا محمد صدیق اکبر رضی الله عنه مبارک بیان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی راغی یو سلام واچو پیغمبر علیه السلام مبارک کوم جواب ورکړ او په ډیر هغه سپین تندي باندې مبارک سره ملاو شو په خپل څنګه کې کېناو چې کله دې خپل ضرورت پرکه وسړی جکس رسول الله مبارک بیا ویلي ابو بکر دغه سړی چې د روزانه دومره عمل کوي لکه څومره د ځمکې په مخ باندې هغه باشندگان دي د دغو د اعمالو برابري د دغه یو انسان د عمره نیک عمل اسمان طرف ته روزانه پورته کیږي زه حیران شوم چې رسول الله مبارک دا کوم عمل ده د مبارک ویلي سهار په وخت کې دغه سړی لس وارې دغه درود ما باندې وایي او هغه درود داسې درود ده چې څوک یې وایي لکه ټول مخلوق چې ما باندې درود ویلی وي نو هغه کوم درود ده د مبارک ویلي اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى من خلقه وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه دغه درود مبارک چې کوم ده هغه رسول الله مبارک چې دغه درود ما باندې لس وریایي نو رب کریم ته دومره ثواب ورکوي لکه دغه ټولو د ځمکې په مخ باندې څومره انسانان اوسي او د دغو د نیکو اعمالو څومره ثواب ده یو دغه انسان ته د دغه درود مبارک برکت باندې الله هم له ثواب ورکوي حرم د ژوندانه کې د توحید ترنم خوشو نړۍ ته ښکلا راوړله اکرام د محمد مدام بیم غلام د محمد امام می د مذهب دی خیسته هر منقب دی سپین ستوری د ادب دی د فقه سرچینه ابو حنیفه